د سحر قضا مز راګرځولو طریقه څنګه ده، د دې نیت څنګه ده، او د سحر د مز چې مونږه قضا راګرځو کنه نو دا مونږه کم ټیم کې قضا راګرځولې شو او کم ټیم کې قضا نشو راګرځولې. څلورمه خبره، د سحر مز چې مونږه قضا راګرځو کنه نو دې کې به صرف فرض رکعاتونه قضا راګرځو او کنه فرض او سنت په دواړه قضا راګرځو. په دې څلورو خبرو باندې ځان پوهه کې ټیک شو جی. نو اول خبره طرف ترازو چې سحر مز چانه قضا شي کنه دا دې کم ټیم کې قضا راګرځول شي او کم ټیم کې قضا نشي راګرځولې. نو چې کله د سحر مز قضا شي کنه صرف درو ټیمونو کې قضا نشي راګرځولې، باقي هر ټیم کې تاسو دا قضا راګرځولې شي. کم ټیمونو کې چې قضا نشي راګرځولې پای کې اول نمبر کله چې د سحر مز قضا شي عمده ټیم کې تاسو دا قضا نشي راګرځولې تر کومه پورې چې نور راښکار شوی نه وي، اشراق ټیم چې شروع شوی نه وي کنه په دغه ټیم کې تاسو قضا مز نشي راګرځولې. ٹھیک شو. دویم نمبر ټیم د زوال په ټیم کې دا نور بالکل د سر د پاسه شي، په دې ټیم کې تاسو سحر قضا مز یا نور قضا منځونه چې دي کنه دا تاسو نشي راګرځولې. دریم نمبر ټیم چې کله د ماخام اذان تداسي او 15 منټه پاتې شي کنه یعنی 20 منټه یا د دینه کم منټونه چې د ماخام اذان ته پاتې شي په دې کې تاسو قضا مز نشي راګرځولې، باقي هر ټیم کې تاسو قضا مز راګرځولې شي. اشراق په ټیم کې قضا مز راګرځولې شي، د سحر یا بل قضا مز اشراق په ټیم کې، زوال په ټیم کې، ماسپخین سره، مازیګر سره، ماخام، ماسخوتن، تهجد او د ټولو ټیمونو کې تاسو قضا مز راګرځولې شي. صحیح شو. یو خبره برابر شو. دویمه خبره د سحر مز چې چانه قضا شي کنه دی به صرف فرض رکعاتونه قضا راګرځي که سنت هم سره قضا راګرځي دی د خو کې دی. نو ګوري تاسو نه چې په کومه ورځ باندې د سحر مز قضا شو په دغه ورځ باندې تاسو د زوال شروع کېدونه مخکې قضا راګرځول غواړئ، یعنی اشراق په ټیم کې یا د چاشتو په ټیم کې په دې کې تاسو قضا راګرځول غواړئ کنه بیا به سنت هم قضا راګرځوي او فرض هم بیا قضا راګرځوي. ټیک شو چې زوال شروع کېدونه مخکې قضا راګرځوي په دغه ورځ باندې چې په کوم ورځ باندې تاسو نه قضا شي سنت او فرض به بیا دواړه تاسو قضا راګرځوي. خو کنه تر زوال پورې تاسو د سحر مز قضا راو نه ګرځولو، زوال شروع شو زوال نه پس راګرځوي یعنی ماسپخین یا مازیګر یا ماخام یا ماسخوتن سره بس د سنت او د موقبیا تاسو نه مسوا بیا تاسو سنت قضا نشي کولی، بیا به صرف او صرف فرض راکاتونه قضا راګرځوي. صحیح شو. دا خبره برابر شو. اخیری خبره د سحر د مز قضا راګرځولو نیت پتا تاسو څنګه کوي. نو ګورئ نیت کتا سو زوال نه مخکې قضا راګرځوي بیا به سنت هم قضا کوي کنه د سنت نیت پدا سي کوي نیت مې کو د زړه د اخلاصه 2 رکعات سنت موقت قضا منځ کوم د نن ورځ د سحر خاص د الله پاک د لپاره محمد کعبه شریفي پلورکم الله اکبر. د فرض نیت پسنګ کوي نیت مې کو د زړه د اخلاصه 2 رکعات فرض قضا منځ کوم د نن ورځ د سحر خاص د الله پاک د لپاره محمد کعبه شریفي پلورکم الله اکبر. اوس کتا سونه پرون قضا شوه د سحر منځ او نن قضا راګرځوي یعنی یو ورځ پس بیا قضا راګرځوي بیا خو صرف فرض دي کنه سنت خو بیا قضا نشته صرف فرض نیت په بیا داسې کوي نیت مې کو د زړه د اخلاصه 2 رکعات فرض قضا منځ کوم د پرونه ورځ د سحر خاص د الله پاک د لپاره محمد کعبه شریفي پلورکم الله اکبر. بس دا نیت ته په دې ترتیب سره تاسو د سحر قضا راګرځول شي. نیت مې درته ویلي طریقې اوشولا بس طریقې خو څه مسادت موز د کنه چې څنګه تاسو عام موز کوم دغه شان موز دی خو صرف نیت بدل دی. ټول هر څه مې راته ویلي وخت مې راته ویلي رکعاتونه مې راته ویلي په دې طریقې سره تاسو د سحر موز قضا راګرځول شي. نو امید چې ان شاء الله دا مسائل تاسو زده کړی وي طریقې تاسو زده کړی وي که بیا به تاسو ته خبرې خیر د رابطه کولی شي زه ان شاء الله کوشش وکم چې تاسو ته جواب درکوم. ویډیو ډېر شیر کړئ چې هر مسلمان د طریقې زده کی او تاسو ته غي دعاګانې کوي. الله رب العزت مخشل آباد ساتم. دعاګانې کوي دعاګانې وکاو. الله پامان.